بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه مې ومنئ ملګرو. لکه څنګه مې چې تیره ویډیو کې در سره واده کړي وه چې د فلسفې په اړه د لیکچرو دا لړۍ به روانه وي. په تیره ویډیو کې مې د فلسفې لنډ تعارف در سره کړی و، تعریف مې کړی و چې فلسفه څه شی دی. هغه ویډیو کې ما ویلي و چې د فلسفې ډېرې څانګې دي، اپسټیمولوژي ده، اکسیولوژي ده. نن به په هغو کې در سره د اکزیولوژي په اړه لږې خبرې وکړم. اکزیولوژي د فلسفې برخه ده. د یوناني ژبې ټکی دی اکزیو او لوجي. لوجي خو په ډېرو علمونو کې راځي، لکه بیولوژي، انتروپولوژي، تیولوژي، سوشیولوژي، چې څه کې هم لوجي 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 راځي. د دې مقصد ساینس دی، د دې مقصد پوهه ده، د دې مقصد لاجیک دی، د دې مقصد منطق دی، فلسفه ده. د علم دی او ساینس هم دی. لکه بیولوژي د ژوند په اړه د پوهې ساینس، د فلسفه د ژوند فلسفه. سوشیولوژي ولسپوهنه، لکه د ولس په اړه ساینس، د ولس په اړه فلسفه، ولس په اړه پوهه. داسې اکزیولوژي ده د اکزیوز په اړه پوهه. اکزیو په یوناني ژبه کې اقدارو ته وایي، قدرونه، ویلیوز په انګریزي کې وایي ورته. د اکزیولوژي په علم کې موږ د اقدارو مطالعه کوو، قدرونه، ویلیوز. د څه شی دی لږ وړاندې به انشاءالله په دې څیزونو تاسو پوه شئ. د اقدارو دوه غټې څانګې دي او همدغه دوو څیزونو نه کائنات هم ساز دی. کائنات کې څه دي؟ یو څیزونه دي پکې. کائنات د څیزونو نه ډک دی. د هغه څیزونو موږ نامې ایښي دي. او دویم د هغه شیانو ترمنځ چې کوم اعمال دي، لکه هر عمل څیزونو محتاج دی. که زه مسکا کوم هم زما د شونډو په اساس یو عمل کېږي. که منډه وهم داسې لکه یوه مځکه ده، بل ځای هم زما پښې دي، هغه قدم یو وړاندې ږدم، بل د هغې نه وړاندې، داسې دغه عمل ته منډه وایي. که لیکل کومه زما لاس دی، یو هنر مې زده دی، قلم دی، په یو کاغذ باندې یا تخته باندې هغه نقش پرېږدي او هغه عمل ته لیکل وایي. لکه لیکلو دپاره د شیانو حاجت دی. د دنیا د هر عمل لپاره د څیزونو حاجت دی. د څیزونو په اساس عمل کېږي. نو اقدار په دوو حصو کې موږ تقسیم کړي دي، یو په څیزونو کې او بل په اعمالو کې. د اعمالو دغې برخې ته چې کوم اقدار په اعمالو کې دي، دغه برخې ته موږ اخلاقیات وایو. او د اقدارو هغه برخه چې کوم د شیانو د څیزونو په اړه دي، هغې ته موږ جمالیات وایو. د اکزیولوژي دغه دوه لویې څانګې دي. یو جمالیات دي، څیزونه، او یو اخلاقیات دي، عملونه، کارونه. یو دریم څیز هم شته او هغه د جمالیاتو، د اخلاقیاتو، د نور هر څه په اړه خبرې دي. د خبرو یو علم دی چې هغې ته منطق وایي، لاجیک وایي ورته انګلیش کې. دغه هم ویلیوز کې راځي. اقدار د منطق هم شته. د خبرو خپل اقدار دي، د څیزونو خپل اقدار دي، او د عملونو خپل اقدار دي. د عملونو د اقدارو علم ته اخلاقیات وایو، انګریزي کې ورته ایتکس وایي. د څیزونو د اقدارو علم ته جمالیات وایو او دې ته په انګریزي کې ایستیټکس وایي. دغه راز
د خبرو د ایستیټکس په اړه خبرې، د ایتکس په اړه خبرې، د دنیا د هر علم په اړه خبرې چې کومې دي هغه د خبرو علم ته موږ منطق وایو او د هغې خپل دوه اقدار دي. د عمل اقدار معلوم دي، تاسو ټولو ته معلوم دي، ښه او بد. عمل به یا ښه وي یا به بد وي، دغه دوه قدرونه دي د عمل. هر یو کار چې یا به هغه ښه کار وي یا به بد کار وي. ښه کار څه ته وایي او بد کار څه ته وایي، په کوم اساس مونږ یو کار ته ښه وایو او په کوم اساس مونږ یو کار ته بد وایو. دغه اساس معلومول، په دغه اړه بحث کول، فارمولې سازول، دغه علم ته مونږ اخلاقیات وایو. جمالیات د څیزونو علم دی. څیزونه یا ښایسته وي او یا بدرنګه وي. هر یو څیز یا ښایسته وي او یا بدرنګه وي. ښایسته څیز څه ته وایي، دا څنګه مونږ د بدرنګو شیانو نه بیلولی شو؟ په کوم اساس یو څیز ته ښایسته ووایو، په کوم اساس یو څیز ته بدرنګه ووایو. دغه علم د ښایسته او د بدرنګ لپاره سازي شوي فارمولې، قوانین، اصول، دغه علم ته مو جمالیات وایو. او منطق د خبرو علم دی. د خبرو دوه نور اقدار دي، لکه هر څوک چې خبره کوي به یا دروغ وي یا به رښتیا وي. اوس رښتیا خبره ولې رښتیا ده، دروغ خبره ولې دروغ ده؟ یا به خبره سمه وي یا به ناسمه وي. اوس سمه خبره کومه ده او ناسمه کومه ده؟ دغه علم ته مونږ منطق وایو. دا په معنا پوهول د دې داسې مشکل کار نه دی، خو د دې تفصیل بیا ډېر دقیق دی. د اخلاقیاتو په اړه چې لاړ شي لایبرري ډکې وي. د جمالیاتو ډیر کار پې خلک کو کړی دی. دغه رنګ منطق خو داسې لکه بې حده اهم دی. مونږ کله کله د اصطلاحات یو بل سره ګډ کړو، لکه مونږ وایو ډېره ښایسته خبره دې وکړه، کله وایو چې ډېر ښه څیز دی دا، کله وایو چې سم کار دې وکړو. لکه د جمالیاتو ویلیو راواخلو او اخلاقیاتو ښایسته کار یې وکړو، یا منطق ښکلې خبره دې وکړه هلته یې وکارو. کله د اخلاقیاتو اصطلاح راواخلو جمالیاتو کې وکارو. دغه رنګ دا زمونږ عادت دی، لکه مونږ د یو علم اصطلاح د بل علم لپاره استعمالو. زه د دې مخالف نه یم، لکه زه یې خپله م استعمالوم، شاعرۍ کې م راولم، خبرو کې م وایم. زه د دې خلاف نه یم، خو باید چې تاسو ته معلومه وي چې کومه اصطلاح د کومې لارې ده. د جمالیاتو د لارې اصطلاح په اخلاقیاتو کې چې کاروئ، نو چې معلومه وي درته چې دا اصطلاح د جمالیاتو ده، دغه عمره چې خبر یې پې. زما د خبرې مقصد صرف دا و، زه کوم بین نه لګوم چې تا باندې، یعنې داسې بد پې نه وایم چې دا ولې داسې کوي باید چې ونه کړي. نه، دا زمونږ د ژبې ښایست دی. صرف زمونږ د ژبو نه، په نورو ژبو کې هم دغه اصطلاحات سره ګډ استعمالیږي. د یوې لارې اصطلاح بلې لپاره او د بلې لارې اصطلاح بلې لپاره خلک استعمال کوي، کاروي. دا ښه کار دی. لکه زه کومه غندنه نه کوم د دې، نه یې خلکو ته اجازه ورکوم چې کوی یې، خو زه صرف خلک خبروم چې دا د دې جمالیاتو اصطلاح ده، دا
ښایسته او بدرنګه، بد او ښه د اخلاقیاتو اصطلاحات دي، او سم او ناسم او دروغ او رښتیا د خبرو اصطلاحات دي. د خبرو علم ته منطق وایو. نطق نه وتی دی که نه، نطق خبرو ته وایي. انسان ته حیوان ناطق هم وایي، هغه حیوان چې خبرې کوي. علم ټول په خبرو کې دی. بیا علم ټولې خبرې دي، فزیک، کیمیا، هر څه د خبرو نساز علمونه دي. خبرې ترې وباسه بیا څوک ریاضي هم نشي کولی. لکه دا انتهایی مهم علم دی، ځکه د ډېرو علمونو نامې هم له دې ټکي سازي دي. لوجي پکې راځي. ما وختي د خبرو په پیل کې تاسو سره په دې اړه خبره وکړه. دا درې څیزونه چې کوم دي، دا نور چې څومره اقدار دي، مقصد دا هم یو قدر دی چې په $10 کې یو قدر پروت دی. اوس دا اقتصادي قدر دی. دغه رنګ مونږ غواړو چې ښایسته ژوند تیر کړو، ښکلی تیر کړو، ښایست نه ډک کړو، که ګل کرو، که تار کې کرو، که کور کې شیان ایږدو، ترتیب سره ایږدو. دا د حسن لپاره کوو. سهار چې راوځو لسې مخ لاس وینځو، ښایسته کالي په غاړه، ښایسته جامې اغوندو. زمونږ هر څه کې مونږ غواړو چې ښکلا ولرو. دغه راز ځان د بدو نه بچ ساتو. کوشش هم دی چې ښه کارونه وکړو. غلطي انسان نه کېږي، خو زمونږ خواهش نه وي. لکه د بد خلک چې هم دي، دیم داسې د بدۍ په حق کې نه دي. هر انسان ځان د بدۍ نه ګوښه ساتل غواړي. او علم خو مونږ غواړو چې علم ترلاسه کړو. لکه منطق، اخلاق او جمالیات، دې نه زمونږ ژوند ډک دی. او زمونږ د ژوند ټول قدرونه همدغه قدرونه دي. که د اقتصادیاتو قدر دی هم داسې لکه، یا به که د څیز قدر دی، نو خو د جمالیاتو قدر دی. که نه د کار قدر دی، هغه بیا اخلاقیاتو کې راځي. که نه د خبرو قدر دی، هغه بیا منطق کې راځي. د دنیا نور ټول قدرونه دغه قدرونو نه را ایستل شوي دي. ځکه د دنیا هر قدر چې دی، هغه قدر یا د کم څیز قدر دی، یا د کم کار قدر دی، یا د کمې خبرې قدر دی، بل خو څه شته نه ترمنځه. ځکه د اقدار چې څونه دي، نور ټول د دې اقدارو په اساس ولاړ دي. دغه درې د اقدارو اساسي علمونه دي. زمونږ بدبختي به ورته ووایم دغه ده چې مونږ دغه شیان ترتیب کې، داسې ژوند کې ترتیب سره نه دي راګډ کړي. لنډ مثال به یې درکړم. لکه اخلاقیات دي که نه، مونږ ډېر لږ ترې خبر یو. زمونږ په درسونو کې دې لپاره هغه ځای نشته چې کوم باید ولرو. لکه مثال به یې درکړم، کوم علمونه چې دي، دې سره اخلاق بې حده ضروري ده چې سړی ولري. لکه طب دی، یو ډاکټر ته معلومه وي چې څه شی زهر دی، کوم څیز ژوند ورکوي سړي ته، څنګه سړی. لکه د هر عمل چې مونږ مثبت اړخ لرو، نو منفي اړخ هم لرو. که یو کس دا طاقت لري چې یو رنځور سړي ته صحت ورکړي، نو دا هم د هغه دپاره څه مشکل نه ده چې یو صحتمند سړی رنځور کړي. خو ولې یې رنځور کړي؟ دغه اخلاق چې هغه منې کوي چې داسې به نه کوي. لکه تاسو پوهیږئ په دې خبره، موږ ماشومانو ته اخلاق ښایو. دلته جومات کې ورښایو، حجره کې ورښایو، ورزده کوو. یې داسې کور کې په وړه وړه خبره ماشوم منې کوو، یې رټو. یې موږ غواړو چې علم سره د هغه کردار هم هغه ولري. که وی نه لري، نو تش علم بیا سې لکه کوم د ګټې څیز نه دی. اخلاق بې حده ضروري دی. هر علم سره د اخلاق واجب دی.
کم کسان چې تجربې کوي، نوي پنځونې کوي، ایجادات کوي، باید چې هغه ته معلومه وي چې کوم څه د انسان په ګټه دي، کوم څه د انسان په ګټه نه دي، کوم څه د کائنات په ګټه دي، کوم څه نه دي. هغه د ځان او د جهان په اړه یو اخلاقی فکر ولري. داسې موږ جمالیاتو کې هم هر څه کې ښایست غواړو. که بازار ته لاړ شو، هر څه چې اخلو د ښایست په اساس یې ګورو. فیسیلیټیز پکې ګورو، تناساني پکې ګورو، سهولت پکې ګورو او ښایست ته یې خامخا ګورو. کله چې کور رنګوو، کله چې ویښته پرې کوو، کله چې کالي سازوو، کله چې کور لپاره شیان له بازاره راوړو، موږ پکې ګورو چې کوم څه ښایسته وي، کوم څه ماته ښایسته ښکاري، کوم څه دنیا ته ښایسته ښکاري. په هغه اساس موږ فیصلې کوو. د هر څه هم په دغه څیز روان دي. بلکې اخلاق موږ زده کوو، خو دا جمالیات موږ زده کوو نه. خو ماشومانو کې لکه چې هیڅ یې نه زده، لا چې ژبه هم نه ورځي، هغه هم جمالیات لري. دا موږ کې هغه انګریزۍ کې ورته وایي دا انبلټ دي، دا پیدایشي دي. مونږ کې جمالیات هر څوک لري، زده کوي یې نه، هغې کې خپل پراته دي. منطق مونږ زده کوو. منطق بیا د خبرو علم دی. هره خبره مونږ منطق ته نه راولو. لکه کومه خبره چې یا دروغ یا رښتیا ثابتېدلی شي، هغه منطق ته راولو. لکه که زه دعا کوم چې یا الله دا اوس د کرونا وبا راغلې، د دې نه خلاص کړي، نو دا خبره نه دروغ ده نه رښتیا ده، دا خو یو خواهش دی، یوه دعا ده. که زه چا نه پوښتنه وکړم چې وروره ستا څه نامه ده، نو دا ما دروغ وویل که دا ما رښتیا وویل، دا دروغ او رښتیا نه دي، دا پوښتنه ده. لکه دا په منطق کې نه راځي. منطق کې هغه خبره راځي چې هغه یا دروغ وي یا رښتیا وي. مثلا زه ووایم چې زما نامه شاه سعود ده، دا ما یا رښتیا وویل یا ما دروغ وویل. نو دا اوس موږ منطق کې دغسې جملې راولو. د منطق بیا دوه غټ قسمونه دي. یو ته استقرایي منطق وایي، بل ته استخراجي منطق وایي. استخراجي منطق کې موږ د کل نه جز ته راځو، او استقرایي منطق کې بیا موږ د جز نه کل ته ځو. دا ډېر لوی تفصیل لري. دغه ټول شیان چې کوم دي، لکه د اخلاقیات داسې آسان کار نه دی. یوه فارموله سازول اخلاقیاتو کې لویه ستونزه ده. لکه چې چاته وایي کوم څه ښه دي، کوم څه بد دي، هغه درته یو لوی لیست درکړي چې دغه لیست کې دغه شیان ښه دي او دا شیان بد دي. لیست باندې نه، یوه فارموله ورکړه. اسلام ډېره ښایسته فارموله راکړې ده موږ ته. وایي چې انما الاعمال بالنیات. د اعمالو ښه یا بد چې کوم دی، د نیت په اساس ولاړ دي. که نیت دې ښه وي، یار عمل چې یاره نتیجې وځي هغه ښه دی. که نیت دې بدي، که ښه نتیجې وځي هغه کار بد دی. لکه د کار د ښه او د بد اساس ستا نیت دی. داسې جمالیاتو کې هم لوی بحث دا دی چې دا جمال بهر دی او که انسان کې دننه دی، دا خارج کې دی او که دا داخل کې دی. په دغه څانګو به ځان ته بیا یو لیکچر درکوم انشاءالله که ژوند و. تر هغه مو په لوی الله سپارم.